سلامونه قدر ټولو خویندورونو ته خویندورونو هر څوک هر انسان ارمانونه لري هیلې لري احساسات لري هیڅ وخت د هیڅ چا د هیلو سره د احساساتو سره د ارمانونو سره لوبې مه کوئ دا ظلم دی دا فساد دی هیڅ وخت چاته سپک مه ګورئ خویندورونو دغه ژوند ډېره لویه سرمایه ده همدغه شیان دي چې دا ژوند په جوړیږي او د مرګ نه وروسته ژوند په جوړیږي او همدغه شیان دي چې همدغه عملونه دي همدغه کړنې دي چې دغه ژوند ورباندې خرابېږي او د ژوند مقصد د لاسه ورکول کېږي او وروسته د ژوند چې د ژوند مقصدو چې کومې بریاوې دې لاسته یې راوړو هغه د لاسه ورکول کېږي نو هیڅ وخت هغه کارونه مه کوئ چې کوم خدای پاک تاسو ته امر کړی دی چې دا مه کوئ ډېره د خواشینۍ خبره ده د بدمرغۍ خبره ده بدبختانه چې موږ خدای پاک را لېږلي یو دې نړۍ ته هر څه د خدای دي دا ژوند د رب العزت دی دا کائنات د رب العزت دی دا په موږ کې روح دا زموږ اندامونه دا څه چې دي دا د رب العزت دي او بیا خدای پاک امر کړی دی چې دا کوئ او دا مه کوئ او موږ دومره وروسته پاتې انسانان چې انسانان خو یو ګورئ ژوي دا کار نه کوي لیکن موږ هغه کارونه چې خدای پاک ویلي دا کوئ دا مه کوئ موږ هغه کوو هغه چې ویلي مه کوئ هغه نه کوو چې ویلي مه کوئ هغه کوو چې ویلي کوئ هغه نه کوو نو د دې نه لویه د بدبختۍ خبره چې یو خو په نړۍ کې داسې ژوند وکړه لکه د ژوی چې چېرته شنه ګوري او کوم څه چې غوښه خوري چې چېرته غوښه ګوري ځان په ور اچي او چې شنه ګوري ځان په ور اچي نو موږ هم هماغه کارونه څه چې زموږ نفس او خواهشو زلم چې څه غوښتل په هغې هم ځان ور واچه او خدای پاک چې ویلي دا کوئ دا مه کوئ هېڅ د هغې په کیسه کې نه یو نو ډېره د بدبختۍ خبره ډېره د ناکامۍ خبره او ډېره د شرم او د خجالت خبره خو بیا به ناوخته او هیڅ به نشو کولی نو اوس مو وخت دی چې هغه کارونه وکړو د کوم دپاره چې خدای را لېږلي وو تر څو په نړۍ کې ښایسته ژوند خوشحاله ژوند وکړو او د مرګ نه وروسته بیا نو جنتونه دي الله مو ښاد و آباد لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته